د په کندوز ولایت کې د کوروش غږنونې یو ورځنیو سیالیو جریان دی چې د دغه ولایت کم عمره او ځوانو غږنونکو ترمنځ ترسره شوې. په ورته مهال د ورزش د برخې مسؤلین وایي له دې سیالیو موخه د کندوز ملي لوبډلې ته د دوو غوره غږنونکو غوراوی و. همدارنګه په دې کال کې هم موږ همداسې پلان لرو چې د مختلفو ورزشي فدراسیونونو لپاره هغه روزاني سیمینارونه په لاره واچو تر څو وکولی شو چې دغه داوران د ناحیې نه موږ په دې خپل ولایت کې دغه مشکل یا دغه ستونزه چې لرو دا حل شي او انشاءالله دا تر ډیره حده حل شوی ده. دا اوس موږ دا داوران لرو، ملي داوران پرېږده چې بین المللي داوران لرو، هغه هم په ډیر لوړ کیفیت سره هغوی د ازموینې ترسره کړي دي. مسابقات ملی کورش بین 55 کیلو 60 کیلو جوانا از ولسوالی مرکز قندوز که از کلپای جمع شده بود 70 ورزشکار در دو وزن که اینا در بین خود مسابقات کرد. هدف ما از این مسابقات اینمی است که اینا انتخاب میشه در تیم ملی کندوز و امی جوانایی است که کسی اول میشه در اینجا اینمی میتونه که به نمایندگی کندوز در تیم ملی اشتراک بکنه و دیگه ولایت ها مسابقات بکنه و یک دست پوره به ولایت کندوز اینا بگیره. غږنونکي د ورته سیالیو ترسره کېدل د ورزش په ودې او پرمختګ کې مهم بولي او په راتلونکي کې د نورو سیالیو ترسره کېدو غوښتنه کوي. از مسئولین تقاضای ما همی است که همچین برنامه را برگزار کنند که تا ورزشکارا تشویق شوند، ورزشکارا حمایت شوند که در مرکز که در تیم ملی که برگزار میشه در اونجا یک دستاوردی خوب داشته باشند. تشکری خاص از مسئولین فدراسیون کورش که میگه همچین کشتی‌ها را همچین مسابقه را برگزار میگرده چون رشد ما جوانا شوه. په دې سیالیو کې سلطان بیگ د 80 کیلو وزن او هارون پهلوان په 55 کیلو وزن کې د دې سیالیو ګټونکي اعلان شول.